سهار لږ بېسوله مو زمونږ یو لورکۍ ده هغې واده دی او ما چې خدای پاکه لکه دا به څه کېږي زری زری زما د پاره هر زمان یې دا جې قربان څنګه جي خیر تاسو نن یو معلومات کو دي ځای جی دلته کې دا سجاد ناظم دي کوم ځای کور دی سجاد ناظم کوم ځای دی یاره دا علاقې راته یاده کړی زه خو ډېر لرې نه راغلی ما ته سجاد ناظم سجاد خو یو شته موټرسایکل والا دی نه ناظم دی مشر سړی دی مرکز خوا یاده کړې ده تغبې خو تاسو 5 کیلومتر مخکې ده که نه دا څه او که نه او جنډې مرکز دی جی او 5 کیلومتر چې کوم تاسو مخکې مزل وکړئ که نه سوات سایډ ته تغبې به راځي او دا تاسو دا څه کوئ دا مرکز دا دی کې کار هم کوو نړۍ بنده شوې ګټې ترې وباسو نه دا خپل ځای کې لګیا که نه نه دیاړې باندې مړه په دیاړې او جی څومره دیاړې درکوي نن سبا 1000 روپۍ 1000 روپۍ جی دیاړې خو بیا ښه شوې ده نو دغه دیاړې خو ډېره ده خو دا رشتهدار کېږي چې روټۍ خپله کوو 1000 روپو کې چې روټۍ خپله کوي نو بیا پکې څه پاتې نو بس څه کې نو خبره بېروزګاره یم یو دغه ما د امید کې کار کوو هغه امید نه دی نو هغه بېروزګار نو هغه بې راشه ده کار مارالو که نو چې روټۍ خو خپله کوي او چې خو ما هم نه رس کړی ډېر وختي روټۍ ما په ما هم یو کپوس ولې نه قربان نو ته غوږاله په خپله پخې که څه کې هوټل نه راغواړې نه د کور مې شکر دی ښه دلته یې نږدې کور دی دا چلو کوي که نه چې دلته راکړي که نه اخوا راځي اخوا ورا باندې کم جیس کې هغه طرف ته زموږ کور دی بله لار باندې سکې را باندې ولې دنه مې نسکم قربان نو بیا به ته د کاره چوټي کېږې که نه څه به وکړو نو مېلمه نه زه هم داسې کار وکړه د چیو کپ په څو دی څه ویم چې هم چېرته راکړی نه ده هوټل کې نه رس کړی چېرته هوټل کې د چېرته نه رس کړی هوټل کې هم نه رس کړی چې د چیو د کپ هغه راله نقد راکړي نو څنګه به وي نقد والا که نه نو په څو دی معلومات کول غواړي کپ په څو دی 40-50 باندې دی نو 50 روپۍ راکړې ولې نه شته را سره شته نه راوبلم دره د کم ځای نه د ملګرو نه هم ټول ملګري دي نه جګ بهر نشته 50 نه که نه دا دی سره همې دور ده ښه موږ اوس تلي چې وله به دې طرف رالو دی موس کله چې دوس کله جینې ما خو نه رس کلی نو بس اوس ته بابا ته بس ناسې مګر زه کور ته رنګ کوم که نه چې به تیاره کړي نه چې راکړې که 50 روپۍ ستا څنګه ستا خوښه زه خو یم بیا به ته د کار وځې که نه چې اوس چې پسې بیا هلته ځو بیا به ته د کار وځې دا 50 روپۍ چې دې راکړې ټیک به وي 50 روپۍ به درله درکړم دغه څه خبره ده چا نه راله رالې ما دغه پیسې هلته کور کې پرېښې دي دا نږدې کور دی که دی به در نه کي دی به در نه ولې به رانه کي بس راوړی دې راله که نه درې نه کړې جوړې درې کړې دا خو سل دي نو دا خو دې سل راواغېستې نو چې خو په 50 نه ده په 50 ده که نه 2 کپه به دي شي که نه 2 کپه پیوز کم دغه دی نه چې به یې نه در وکړم نه نو دا دې را نه کړې دا به مې دا کړو چې به هم در باندې اوس کوم زامن دې څه کار کوي زامن مې واړه سکول وایي زامن دې واړه دي دا کار څوک نشته لګا نشته اب تک کار چوکې داسې نو 100 روپۍ د پاتې کېږي مړه موږ هفته چېرته نن مې دویمه ورځ ده خپه مې خوږ شوې وه د خپه باندې مې ګټه را پرېوتې وه هلک پې دې غونډ ډنګولی دی خبره شپږ ورځې مې چوټي وکړه کور کې راځو ما غلط وي راشه هسې ناست یو مزه مزه یې کوه هفته چې د بادم کار نه دی کړی هفته چې داسې د نه مړه دیاړیانې چېرته دي هسې جوګې هفته د بادم 100 روپۍ باندې کېږي هفته چې وکړې غالبا دغه 4.5 چې پوره هفته وچېږي 4.5 او تېر شوی هفته چوټي کړې وه تېر شوی هفته ټول هفته چوټي کړې وه واو دا کړی و که نه نو چې دې هفته دې 15,000 وشي نو بیا بس الله دې تعالی ډېر هغه درکړي نه قدرمن شي دا شوه چې دا ستاسو ټول هفته ښه ښکلې مزدوري شوه سلام دې مه بدرنګوئ چې به نه کوم په منډه نه چې خو اصل کې داسې ده چې دا خو مې تاسو سره ګپ لګو ستاسو خو مزدوري وشوه که نه یو هفته له خدای پاک ښکلې مزدوري خو دا ماشومه چې د ځان سره روغ چې ده نو زه هغه دی هم خاندي خو زه وایم چې دا هم داسې څه لږه ډېره مزدوري یوسي که نه څنګه دی خوښه ده
بس الله تعالی دې اجر درکړي خیره دا اورینو دا 1000 روپۍ نه دي دا د دې مزدوري شوه ښه دا والی دا پلار عمره مزدوري دې نن وکړه ښه صحیح ده تعالی دې اجر درکړي الله دا 100 روپۍ هم نه دی شوې دا خو میګه پله کوچی نه څکه خو دا به دا جیله نه ورکوي ښه دا به لچی دا به ستی دا به هم ځان له وړی ښه په دې به ځان له چپسونه والې به چې څه دي خوښ یې به پرې ځان له والې صحیح ده دا هم واله شابه صاحب کومه چې ده نه کاکا بس چې کومه تېر شوې هفته دی نه وه کړې مزدوري خپلې خو وه هغه هم د الله الله دې بس مه بدرنګوه الله دې خوشحاله ساته زمونږ د مور دواګانې دي ما سره ایماندارۍ زمونږ مور نه ژوندی د پلار مې پات شوی ماشاءالله الله دې رحم جوړې لري ما قسم پر سکول مې دی کتابې کې ماشاءالله خو بس دا دغه وه چې زمونږ والد صاحب بهن مې کې پاس و 92 کې نه بیبي ژوندی ده لا شکر الحمدلله نو دا خو دې راته سمه خبره وکړه که دا دواګانې ما سره دي دا خو دې راته سمه خبره وکړه دا به داسې کار وکړه چې بیبي له چې اوس کله چوټي وکړي که نه او لاړ شي نو بیبي ته به ووایې بیبي یو بل زوی دی مخې له راغلی زما امجه ده ورته بیا یو بل زوی دی مخې له راغلی وایي را 200 روپۍ راکړي دي چې دا به ما طرفه بیبي له ورکړي او چې څه دي خوښې وي ځان له وپېروړي صحیح ده د خیره سره ته ایمانداري دغه وکړه چې سهار لږ بېسوله مه زمونږ یو لورکۍ ده هغې واده دی او ما چې خدای پاکه لکه دا به څه کېږي که نه نو خبره تره له خدای پاک یو فرشته جوړه کړې دی کله دی واده کله دی د 4-5 باندې ها روان 4-5 خیره ده نو څه مسله وه داسې لکه څه سوچ دی خو لکه مورکۍ سره موږ یو 100 روپۍ ایښې وې د ګوډ ډوډۍ دپاره هغه چې د چا را کړي دي کور نه باندې ډوډۍ موډۍ نه ایښې که نه مېلمانه راځي مایزه کور چا غړي وړي کړي هغه کور نه چا غړي وړي کړي دي نه هسې هغې باندې لږ بېسوله وم هغه خبره چې زما خور خبر وه چې دغسې زما له واده پیسې یو چا پټې کړي نه هغه هم نه خبره کړې هغه د دې مور چې داسې لکه دا غونډه کېده هغې پلار هم دغه شوی دی د مسخر بابا پاره جواره دی که نه په سر باندې نو هغه 10 خبرو کې 2 خبرې سمې کوي ته چې کوم دی ګاډې وډې کوي نو ستا د هغې هغه ټینشن دی اوس له پیسو ټینشن چې دا دغه شي نو بس خبره نور به دا چې واده دی که نه دا ستا چې لور ده نو دا زمونږ هم خور ده بلکل ولې نه او هغې چې دا کمې پیسې د هغې د واده ګډوډ شوي تر هغې ټینشن کې وي او که نه نو دا بچی له خدای پاک ځکه راوستو که نه کنې زه خو په دې روډ باندې داسې تلمه نه زه خو په دې روډ باندې تلمه خو دا کمې پیسې چې مې درکړې په دې کې به دغه خوشحالي نه کې چې زه رالم او دا خو ګوره سره مزدورۍ دي سره بیبي دي او سره دې ګوډۍ دي 100 روپۍ نه روږې شوي دي نو چې 100 روپۍ نه روږې شوي بچې ته له خدای پاک روستی دی نو بیا به پکې دا نه بس الله دې تعالی چې کوم د غیب دونه خزانې درکړي که نه بابا دا هغه 100 روپۍ چې کومې تا نه روکې شوي دي دې باندې به زما د خور واده داسې وکړي چې بس څنګه دې ورته سوچ کړو شوم به زه پوهه چې نن ډېر ستړی ستومان یې دا جي زری زری زما دپاره هر زمان یې دا جي قربان دا هماغه 100 روپۍ چې کومې تا نه چوړې وې دا د الله پاک رولېږلې زما په لاسو باندې تاوان مه او چې څنګه سوچ ته کړو مکه زحمت نه په دغه 100 روپۍ د ولسه سوچ کړو که نه د روټۍ موټۍ او مکه پې وکړه زما د خور لپاره مه کوئ زحمت مه کوئ بچی دې نه یم زم دې بچی یم که نه بس الله دې په قربو تاره درکړي دا هماغه 100 روپۍ نه ته میلو شوې مزدوري نه ته میلو شوه د بیبي سم پکې شوه د ګوډۍ سم پکې شوه بس الله دې په قربو نور دې پړه صحیح خو بچی راته موجود دی مخامخ وایه مې سم نشته دی بس تعالی زموږ سره الله خوشحاله ساتي الله ګران شي او الله دې په تا باندې تود باد هم نالوزي الله ګران شي لاړم نه نجي ستا د زړه مراد دي که نه الله دې په دنیا کې ستا هغه پوره کړي مور پلار ژوندي دي شکر الحمدلله الله دې هغه ته خیره سره حج ته بوځي سره ستا سره زمونږ ټول مسلمانان خوشحاله خو یې که نه داسې خوشحاله یم که نه زه یم چې بس خبره چې د الله چې څونه نعمتونه دي که نه په هغې شکر ګزار یم او تا ته چې کوم دی نو الله دونه درکړي چې ستا په سوچ او امان کې دي الله ګران شي الله پاک باندې خپل رحم وکړي ته زما نن زما په خطو زما ایمان یې دا جي زری زری زما د پاره